هندوان لګیا دي او کوم خدای چې جوړ کړی دی په خپلو ګوتو په خپلو لاسونو باندې اوس هغې ته رنګ او روغن ورکوي. معنا دا چې دا خو د خټو نه جوړ دی. دی ورته رنګ ورکړلو، د رنګ نه وروسته بس دې ته لباس یې رنګوي، خالونه مالونه م ورته وهي، سترګې م ورته جوړوي، ټول میک اپ ورته کوي برابره. او دغه رنګولو او جوړولو وخت کې دی دا ډېر بې قدره کوي، غورځوي راغورځوي، کله یې چپه راواړی، کله یې راسته راواړی، او بیا همدغه دی په بل چا باندې خرڅوي او هغه راځي بیا دا اخلي وړي یې کور ته. کور کې یو ډېر مقدس ځای کې ږدي، پاک ځای کې ږدي، او بیا چې هر سهار راپاڅېږي د دې یو ساعت پوجا کوي، اټالۍ مالۍ او سندرې مندرې چې د دې خپلې دي هغه وهي. دا ګوره لیکل یې پرې وکړله. سا یې ورته د فیل جوړ کړی دی. شیپ یې واچول. زیړ پرتوګ یې ور واغوستو. یو مسلمان نه پوښتنه وکړي په هند کې په تلویزیون کې میلمه کړی وي تاسې ولې د آیډیل یا د دې بوتانو عبادت نه کوئ؟ نو هغه ورته موبایل راواخلي او په موبایل کې ورته د نریندرا مودي عکس راواړی، وایي دا ستا عکس دی. ورته وایي دا خو زما نه دی. دې خبریال ته وایي، اینکر ته وایي، هغه ورته وایي نه دا ستا عکس دی. وایي نه دا خو زما عکس نه دی. نو وایي ته ګوره خفه شوې په دې کار باندې که خوشحاله شوې. نو وایي زه خفه شوم ځکه دا زما عکس نه دی او ته ماته وایې چې دا ستا عکس دی. نو وایي موږ هم په همدې خاطر د بوتانو عبادت نه کوو ځکه چې موږ نه پوهېږو چې دا بوت چې دی زما خدای رښتیا هم همدغسې دی او که نه دی. بیا هغه هندو ورسره یو څه ناڅه قناعت وکړلو. او خپله هندوان هم ډېر په دې باندې اعتراض کوي، خپلو هغه پنډتانو منډتانو ته په یوټیوب کې ویډیوګانې به تاسې ګورئ، پوښتنې ترې کوي چې دومره ډېر خدایان دي او سړی د چا عبادت وکړي. یو توره تیږه غوندې لري، هغې شوده موده بیا چې د هغې عبادت کوي، ځینې د دغې عبادت کوي، ځینې یو توره بلا غوندې تور بوټي د هغې عبادت کوي، ژبه یې چې راایستي، او ځینې دغه فیل سر یې چې د فیل دی ځینې د دې عبادت کوي. نو ځینې یو بوتان دي د ماشوم په څهره کې دي، هغه د رام مندر یې چې جوړ کړلو د هغې عبادت کوي. خو نه پوهېږم که نه دی سره اوس هلته چې کوم باسواده هندیان دي هغې ورو ورو دغه شی پرېږدي، بې مذهبه کېږي، ځکه هغوی وایي چې دا شی چې په خپل لاس یې جوړ کړو نو د هغې به بیا څنګه عبادت کوو، هغه به بیا زموږ ساتنه څنګه کوي. ځینې عکسونه په سوشل میډیا کې وایرل شولو چې سیلاب راغلی او دی خپل خدای په سر نیولی وړي یې د اوبو نه یې بچ کړي. نو دوی وایي چې دا خو موږ په اوږه کړی دی، موږ خپل خدای بچ کوو، نو دا به زموږ ساتنه وکړي. په هر صورت ملګرو ویډیو در سره لایک او شیر کړئ تر څو ډېرو خلکو ته ورسېږي، ډېر ملګري وګوري. د دې تر څنګ زموږ فیسبوک در سره فالو کړئ، تاسې نه پیسه ځي مړه، بس یو فالو ده او فالو یې کړئ. ښه وخت ولرئ، ښې چارې.